الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو خویندو اورونو، تر اوسه هم موږ او تاسو د شعبان د مبارکې میاشتې تر سیوري لاندې ژوند کوو. د شعبان هغه مبارکه میاشت چې د دې اکثریت ورځو روژه به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیوله، او موږ او تاسو ته دا ارشاد فرمایي چې د شعبان میاشت هغه مبارکه میاشت ده چې اکثر خلک دا د عبادت څخه په غفلت کې تیروي. نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې تر ټولو میاشتو ډېره روژه نیوله، ډېر عبادت به په دغه میاشت کې کوه. حتی راوي فرمایي چې موږ فکر کوو چې گویا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه میاشتې مکمل روژه نیسي. د شعبان مبارکه میاشت نو هماغه میاشت ده چې خلک د عبادت څخه په دې کې غافله دي. دا هغه مبارکه میاشت ده چې دې کې اعمال د الله عز وجل حضور ته وړاندې کېږي. الله عز وجل د خپلو بندګانو عباداتو ته د دوی اعمالو ته ګوري. دا هغه میاشت ده چې په دې کې دعاګانې استجابت کېږي، په دې کې دعا قبلیږي. نو باید موږ او تاسو هم د دغې مبارکې میاشتې د فضایلو څخه ګټه پورته کړو. په دغه میاشت کې یو بله شپه ده، ډېره مبارکه شپه ده چې موږ او تاسو ورته د براءت شپه وایو یا شب برات ورته وایي، چې هغه د شعبان د میاشتې 15مه شپه ده. د دغه شپې فضایل هم په مختلفو احادیثو کې وارد دي، او د ډېرو مسلمانانو په ذهنونو کې د دې شپې مبارکې په اړه باندې هم ځینې سوالونه شته. زه غواړم چې د ننني لنډ کلیپ کې تاسو ته د دغې مبارکې شپې فضایل هم بیان کړم، او دا چې آیا دغه شپې دپاره کوم مخصوص خاص عبادت، ځانګړی عبادت شته یا نشته، یو مسلمان په دغه شپه څه کولی شي څه نشي کولی، دغه انشاءالله موږ تاسو سره واخلو. د 15مې شپې د شعبان د مبارکې میاشتې د فضایلو په اړه باندې یو حدیث ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې هغه عادت درلوده مبارک چې تهجد به کوو. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما په اتاق کې و تهجدو ته پاڅېد، د تهجدو په مانځه کې سجده یې وکړه، مګر دغه سجده یې دومره طولاني او دومره اوږده کړه چې زما په ذهن کې دا وګرځېدل چې گویا خدا نخواسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. سبحان الله، دومره اوږده سجده یې وکړه چې عایشه رضی الله عنها تصور کوي چې گویا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو فرمایي چې زه د خپلې بسترې څخه پاڅېدلم او راغلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابهام، دغه غټه ګوته مې وخوځوله. نو بېرته پوه شم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. بېرته خپلې بسترې ته لاړم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجدې څخه سر پورته کړه او خپل لمونځ یې تمام کړ، سلام یې وګرځاو، بیا ما ته وویل چې عایشې ستا په زړه کې به څه ګرځېدلې وي. بیا ورته یې وفرمایل چې عایشه ته پوهېږې چې عایشه رضی الله عنها ورته وویل چې یا رسول الله تا دومره اوږده سجده وکړه چې زما په زړه کې دا وګرځېدل چې خدا نخواسته هسې نه چې ته وفات شوی یې. مګر کله چې مطمئن شم چې ته ژوندی یې، بېرته خپلې بسترې ته لاړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل عایشه ته پوهېږې چې دا نن کومه شپه ده؟ عایشه رضی الله عنها ورته فرمایل چې الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول بهتر پوهېږي چې دا کومه شپه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا د شعبان مبارکې میاشتې 15مه شپه ده، نیمایي شپه ده. په دغه شپه باندې الله عز وجل د ټولو بندګانو اعمالو ته ګوري. نو په دغه شپه باندې الله عز وجل ټول هغه بندګانو ته مغفرت کوي چې د الله څخه مغفرت غواړي، او ټولو هغه انسانانو باندې رحم کوي چې د الله څخه رحم غواړي. مګر هغه انسان ته په دغه شپه باندې مغفرت نه کېږي چې هغه بل مسلمان سره کینه، بدبیني، حقد او حسد لري. د هغه عمل الله عز وجل ساتي، هغه پینډنګ یا معلق پرېږدي، هغې کې الله عز وجل خپل نظر نه کوي. نو دغه مبارکه شپه کې الله عز وجل مغفرت کوي ټولو بندګانو ته، رحم کوي په ټولو بندګانو باندې. مګر کینهګر انسان، حاسد انسان، بدبین انسان چې خپل مسلمان ورور سره یا خور سره روابط قطع کوي، د ده قضیه الله عز وجل پرېږدي. بل مبارک حدیث کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شعبان د مبارکې میاشتې په 15مه شپه باندې الله عز وجل د خپلو بندګانو اعمالو ته ګوري، او په دغه شپه باندې خپل ټول خلق ته، ټولو مخلوقاتو ته الله مغفرت کوي، بخښنه کوي. مګر دوه قسمه انسانانو ته په دغه شپه هم مغفرت نه کېږي، مشرک او مشاحن. یو هغه انسان دی چې الله سره شریک ګڼي،
که د الله په اسماءو کې وي، که په صفاتو کې وي، که د الله عزوجل په ذات کې وي، په عبادت کې دی، په هر شي کې الله سره شریک ګڼي دته مغفرت نه کېږي. ځکه الله قرآن عظیم شان کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله عزوجل شرک نه بخي، د شرک نه غیر حرامت الله عزوجل بخنه کوي. دوهم هغه انسان ته په دغه شپه مغفرت نه کېږي چې هغه مشاحن دی. مشاحن هماغه بدبین انسان ته وایي چې خپل یو انسان سره حسد کوي، کینه کوي، بدبیني کوي، هغه سره خپل روابط قطع کوي، د 3 ورځو نه زیات بې مورده بې د شرعي عذر نه خبرې نه کوي، نو دغه ته مشاحن وایي. او د حسد عاقبت مسلمانانو خویندو ورونو موږ تاسو ته معلوم دی. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسد د انسان نیکی او اجرونه داسې خوري، داسې سوځوي لکه اور چې وچ لرګی سوځوي. نو حسد سره نیکی نه پاتې کېږي. نو دغه شپه باندې موږ تاسو باید خپل زړونه پاک کړو. همدارنګه د دغه شپې د فضایلو په اړه باندې بل حدیث هم وارد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عزوجل د شعبان د 15مې شپه باندې د دنیا آسمان ته راښکته کېږي په هماغه شکل چې د الله شان سره ښایي. څرنګه راښکته کېږي؟ څرنګه چې د الله شان سره ښایي. نو د دنیا آسمان ته راښکته کېږي تر څو خپلو بندګانو ته نږدې شي. مګر په دغه شپه باندې الله عزوجل د ځمکې ټولو خلکو ته، ټولو بندګانو ته مغفرت کوي، عفو کوي، بخښنه کوي، مګر یو مشرک انسان ته او یو مشاحن انسان چې هغه حسد کوونکی دی، بدبیني کوونکی دی، خپل مسلمان سره روابط قطع کوي، دغه انسان ته په دغه شپه باندې هم مغفرت نه کېږي. نو دا مسلمانانو خویندو ورونو د شعبان مبارکې میاشتې د 15مې شپې چې موږ تاسو ورته د برات شپه وایو، د دې فضایل چې په احادیثو کې وارد دي، موږ تاسو ته په دغه شپه باندې څه کول پکار دي؟ په دې اړه باندې مسلمانانو 2 خبرې دي. لومړی خبره خو دا ده چې د شعبان یا د براءت شپې په اړه باندې موږ او تاسو ته داسې یو خاص عمل نه دی وارد د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. موږ او تاسو ته په کوم حدیث کې یا د صحابه کرامو د اقوالو څخه دا ثبوت نه لري، نه په قرآن عظیم شان کې چې تاسو په دغه شپه باندې په دې شکل لمونځ وکړئ، یا دومره لمونځ وکړئ، یا په دغه کیفیت لمونځ وکړئ، یا فلان صورت ولولئ، یا روژه ونیسئ د ورځې، یا سبا باندې روژه ونیسئ، یا دومره ذکر وکړئ، یا دومره استغفار وکړئ. هیڅ کیفیت موږ ته نه دی وارد او هیڅ خاص عبادت هم ذکر شوی نه دی چې څه باید وکړو. په دغه اساس که څوک وایي چې په دغه شپه باندې دومره رکعته لمونځ کول روا دي، په دغه صورتونه به پکې لولئ، یا په دغه ورځ باندې به روژه نیسي، یا سبا باندې به روژه نیسي، یا دومره زکات ورکړئ، یا دومره خیرات وکړئ، یا دومره ذکر وکړه، دا ټول هغه شرعي ثبوت نه لري. مګر په دغه شپه باندې د سلف صالحینو د حالت څخه موږ او تاسو ته دا ثابته ده که چیرې یو انسان په دغه شپه باندې په خپل کور کې پاڅېږي، تهجد وکړي، عبادت وکړي، لمونځ کوي، هر څومره چې کولی شي، دعا کوي، استغفار کوي، د الله څخه مغفرت غواړي، غیر د دې نه چې دا نسبت ورکړي د برات شپې پورې چې دغه عبادت د برات شپې دپاره دی، دغه نقطه باریکي لري. عبادت په دې شپه کې جواز لري، ذکر، دعا، تلاوت، استغفار، هر څومره چې تا ته آسان وي په هر شکل چې کوي، مګر دا به نه وایي چې دغه عبادت د دې شپې دپاره دی. نو په همدغه اساس مسلمان ته دا لکه چې څرنګه امام ابن صلاح رحمه الله فرمایي چې مستحب ده یو انسان ته چې په دغه شپه باندې عبادت وکړي، د الله ذکر وکړي، تلاوت وکړي، استغفار وکړي، د الله رحم وغواړي. خصوصا چې موږ او تاسو نن وخت کې د یو وبا او د یو مصیبت او د یو مرض په حالت کې قرار لرو، نو که په دغه شپه باندې موږ او تاسو غیر د دې نه چې دا نسبت دغه شپې ته ورکړي چې دا د دې شپې دپاره عبادت خاص شوی دی، همداسې عبادت وکړو، الله ته زارۍ وکړو، التجا وکړو چې الله عزوجل دغه مرض د مسلمانانو څخه لرې کړي، مسلمانان په خپل حفظ او امان کې وساتي، انسانان په خپل حفظ او امان کې وساتي، او دغه مرض او دغه وبا د انسانانو څخه لرې کړي. نو په دغه شپه باندې بیا باک نه لري. مګر دا چې یو څوک ووایي چې دغه شپې دپاره دغه خاص عبادت دی، یا دغه خاص لمونځ دی، یا دغه خاص تلاوت دی، یا خاص روژه ده، دا به کوم شرعي ثبوت نه لري. اما انفرادي شکل باندې هر انسان کولی شي دعا وکړي، ذکر وکړي، استغفار وکړي، تلاوت وکړي، او که څوک غواړي روژه ونیسي نیولی شي، مګر دغه شپې ته نسبت ورکول جواز نه لري. همدارنګه مسلمانانو بل نقطې ته اشاره کول غواړم چې د 15 د شعبان د میاشتې څخه وروسته نفلي روژه نیولو څخه په حدیث کې منع راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 15 د شعبان څخه وروسته تاسو روژه مه نیسئ، ځکه انسان باید خپل انرژي د رمضان د میاشتې لپاره وساتي. اما هغه انسان که چیرې دی د روژه نیولو عادت لري، مثلا هر دوشنبه او پنجشنبه روژه نیسي، یا د هر میاشتې 3 ورځې روژه نیسي، یا مشخصې ورځې د روژه نیسي، دغه انسان کولی شي د خپل عادت مطابق روژه ونیسي. اما عامو انسانانو ته د نفلي روژو نیولو
جواز نه دی ورکړل شوی. الله عزوجل موږ او تاسو ته توفیق راکړي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې په صحیح توګه باندې عمل وکړو او الله عزوجل دې زموږ او تاسو په حال باندې ورحمېږي، موږ او تاسو د نیک عمل توفیق راکړي او زموږ او تاسو عبادتونه دې قبول کړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.